په چمن سرحدي ښار کې د پرلتوالو لخوا نن د سې شنبې په ورځ هم سخت احتجاجونه روان وو. راپارېدلو خلکو د پاکستان افغانستان ترمنځ لوی لاره د بارډر ګمرک سره او په درکوژه کې د کوټې لارې بنده ساتلې وه، چې له امله د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارتي چارې په ټپه ولاړې وې. او د چمن پاسپورت دفتر او چمن د مطبوعاتو مرکز او د سوداګریزې خونې چمن چمبر دفتر او نادرای هم نن بند کړل. دغه پرلتوال د حکومت څخه په دوی شوي برید کې ککړ اف سي چارواکو په ضد قانوني چلن کول او پر چمن دروازه روزګار ورکول غوښتل. دغه پرلت بیان وایي چې موږ اوس یوازې د بلوچستان د وزیر الله سره خبرې کولو ته تیار یو. هغه مذاکرات چې په هغه مذاکرات کې د چا سره اختیارات وي د وطن مسله پکې حل کېږي، هغه مذاکرات ویلکم وزیر الله نه راځي او دلته درنه پر درنه نه بولي، زما شهیدان د وطن پر شهیدانو نه بولي. ظلم ابسي کول دا ظلم ته ظلم نه وایي، موږ به نور هم سخت ګامونه واخلو. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې 4 ورځې وړاندې د مزارچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږ 2 تنه وژل شوي او تر 200 زیات نور ټپیان شوي دي. د اف سي ځواکونو په ولکه کې 1 مړی او 4 ټپیان نن کورنیانو ته په حواله کړل شول. پرلتوالو مخکې غوښتنه کړې وه چې د اف سي په ولکه کې مړي او زخمیان دي چې د دوی په حواله دي کړل شي، خو اف سي دغه خبره منلو څخه انکاري وه. احتجاج کوونکو د نښتو په مهال پر دوی شوي د ډوزو پړای پر اف سي واچول. حکومتي چارواکي پر خلکو باندې د اف سي د ډوزو تورونه په کلکه رد کړي دي. د تیرو 4 ورځو راهیسې دغه احتجاج کوونکو د کوټې چمن ترمنځ لوی لاره د کوژک په غره کې د بند ساتلو له وجې یو خو سوداګري چارې او ترانزیت تفصيل بند دی او په چمن ساعت کې د خوراکي توکو کمی رامنځته شوی دی. د افغانستان سره سوداګري چارې د دواړو طرف سوداګري په سخت تشویش کې اچولي دي. سوداګر وایي دوی لوی مالی لګښت اموال چې زیاتره خوراکي توکي دي په لارې دي او د خرابېدو امکان لري. خو د پرلتوالو لخوا دغه اوسني روان احتجاجونو باندې د بلوچستان حکومت تر اوسه خپل دریځ نه دی ښکاره کړی. خو د بلوچستان د خبریالانو سازمان بیوجي د احتجاج کوونکو لخوا د چمن د مطبوعاتو مرکز د بندولو او د خبریالانو په مخ کې مزاحم کېده په خپل بیان کې په سختو ټکو غندلي دي. او د حکومت څخه د سیمې خبریالانو ته تاسو ورکولو او احتجاج کوونکو څخه د چمن پریس کله خلاصولو غوښتنه وکړه. خو د چمن پرلت بیان صادق اسقزی وایي چې د چمن خبریالان ودی ته پر قومي میډیا او په ټولنیز رسنۍ کوریج نه ورکوي ځکه دوی مرکز د بندولو پریکړه وکړه. خو د چمن خبریالانو د پرلت بیان دغه خبره بې ځای وبلل او ویل د چمن د پرلت او وسنی روانو حالاتو کې مثبت رپورټینګ کړی دی. خو په پرلت کې شریک د سیمې خلک وایي سرکار پر موږ باندې روزګار بند کړی دی، پر موږ دروازه بند کړې ده، وای پاسپورت جوړ کړي. پاسپورت زموږ نیم کورونه هلته دي، نیم دلې دي، نیمه مځکه یې هلته ده، نیمه یې دلې ده. دا خو هېڅ کله د منلو نه ده. مور په هغه خوا ده، لور په دې خوا ده، پلار په هغه خوا ده، زوی په دې خوا ده، ماجد په هغه خوا ده، میرا په دې خوا ده. تقریبا موږ 1.5 کاله کېږي په دې وطن کې موږ اوسېږو. موږ ته چا دا نه دي ویلي چې موږ ته دغه راکړه پاسپورت جوړ کړه یا شی جوړ کړه. دا د نوی کار په مخه راغځې دي. په چمن کې د آل پارټي ستاجر لغړي اتحاد پرلت نن 200 ورځې پر شوي دي روان دی. او د حکومت څخه پر چمن دروازه د افغانستان سره تګ وراتګ د پخوا په څیر پر شناخته کارت او افغان تذکره باندې غواړي. خو پاکستان د تیر کال د نومبر د اولنۍ نیټې څخه تګ وراتګ پر پاسپورت او ویزې باندې عملي کړی دی. خو اوس دغه پرلتوالو د احتجاجونو له امله د پاکستان څخه د افغان کډوالو د واپسي بهیر هم د چمن له لارې ولاړ دی. نعمت الله سرحدي وی ډیوا ټي وي چمن. زموږ قانون موږ په خپله داسې در پښو لاندې کوو